رحمان مروت لوري مینا او سلامونه زه تاسو ټول مننه کوم چې ما ته مو دا عزت راوبخښه. یو نظم ارشاد خاطر په دغه کیسه نه درنه و خاطر په دغه کیسه نه درنه و چې مخاطر د میلمنو ونه کړو ژوند راته بار ښکاري په دغه کیسه کار مو په ژوند کې د پښتو ونه کړو. زمونږ د کلي ګلالي مخونه زمونږ د کلي ګلالي مخونه ستا د وطن لارو کوڅو کې اوسي هغه چې بل ته روڼوي کورونه هغه د خپله په تیارو کې اوسي او ستا د تورمخو خاطر څنګه وکړم ستا د تورمخو خاطر څنګه وکړم تا چې خاطر دا ګلالو ونه کړو ژوند راته بار ښکاري په دغه کیسه کار مو په ژوند کې د پښتو ونه کړو. دا څه مرګونې بلا پېښه شوله د ابدالي د خوشحال خان په کور کې دا څه مرګونې بلا پېښه شوله د ابدالي د خوشحال خان په کور کې مرګونه ویشي هر خوا پېښه شوله د هر مروت د هر افغان په کور کې چا پکې غږ دامن ونه کړلو چا کار د شر د ورکېدو ونه کړو ژوند راته بار ښکاري په دغه کیسه کار مو په ژوند کې د پښتو ونه کړو. ای د شینګر او د سورغر پښتونه ای د شینګر او د سورغر پښتونه لانجه د سیمې د ستا در ته راغله او د جهان سترګې ستا په کور ښخې دي دا شیخ بدین ته دا خیبر ته راغله او مروه ته دا سیمه به هم لوګیا شي که مخنیوی مو د لمبو ونه کړو ژوند راته بار ښکاري په دغه کیسه کار مو په ژوند کې د پښتو ونه کړو. دا موقع په مناسبت سره یو نظم تاسو په اجازت سره مینې د وطن کې مونږ قایل د شرافت نه یو مینې د وطن کې مونږ قایل د شرافت نه یو وینې چې پرې توی نه کړو حقدار د دې جنت نه یو مونږ د مینتونو او زارو سره عادت نه یو ښار کې د سپېرو تندو په حق کې د خجلت نه یو او دا چې مونږ څه نه وایو په خولو مو لاس نیولي دي کوم چې مشران مو دي هغوی مو لاس نیولي دي مونږ پیدا شوي د ټوپکو په ټنګار کې یو مونږ پیدا شوي د ټوپکو په ټنګار کې یو دا شانې لوی شوي مونږ د توپو په درزار کې یو مونږ په خپله خاوره کې د نورو په اختیار کې یو او څنګه تش لاسونه د بارودو په انګار کې یو چاته یې څه نه وایو پښتو مو لاس نیولي دي کوم چې مشران مو دي هغو مو لاس نیولي دي او دلته کې بدبخت پښتون روان دی په پردو پسې دلته کې بدبخت پښتون روان دی په پردو پسې درومي د خالد بابا اولاد په هندوکو پسې دلته پښتانه کیسې کوي په پښتنو پسې دلته سترګورو لار نیولې په ړندو پسې داسې سترګوري د ړندو مو لاس نیولي دي کوم چې مشران مو دي هغو مو لاس نیولي دي. دلته کې بدبخت پښتون روان دی په پردو پسې درومي د خالد بابا اولاد په هندوکو پسې دلته پښتانه کیسې کوي په پښتنو پسې دلته سترګورو لار نیولې په ړندو پسې داسې سترګوري د ړندو مو لاس نیولي دي کوم چې مشران مو دي هغو مو لاس نیولي دي. دلته د پښتونخوا مسله حل شوله
دلته د پښتونخوا مسله حل شوله او نیمه سبې تېره شوه یوه دا مسله حل شوله دا زمونږ د ننګ او د انا مسله حل شوله اوس نه کوو جبر په سلا مسله حل شوله دا زمونږ د ننګ او د انا مسله حل شوله اوس نه کوو جبر په سلا مسله حل شوله اوس هم څو بې حصه پښتنو مو لاس نیولي دي او کوم چې مشران مو دي هغه مو لاس نیولي دي راشه سره خپل شو د شینګار او د سورګار پښتون راشه سره خپل شو د شینګار او د سورګار پښتون خپل شو د یو بل شو د شینګار او د سورګار پښتون یو شو یوه منګل شو د شینګار او د سورګار پښتون یو اواز یو ځل شو د شینګار او د سورګار پښتون سوالو دې بروتا پلمبو ملاس نیولې دي کوم چې مشران مو دي هغه ملاس نیولې دي ډېره مننه ډېر خوشاله شوم